له مور او ورک زوی یو ځل بیا د مور غېږې ته ورسېدی. د پوهنتون استاد جاوید مومند له زندانه راخلاص شو. د پوره او بشپړو جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی جاوید مومند چې کابو یوه میاشت وړاندې د خپل کور له مخې څخه ناڅرګنده وسلوالو له وهلو ډبولو وروسته پورته کړی و، نن ماسپښین له څه باندې یو میاشت بند تېرولو وروسته روغ رمټ راخلاص او کورنۍ ته وسپارل شو. هغه انځورونه چې نن په سوشل میډیا کې لاس ولاس کیږي پکې لیدل کیږي چې جاوید مومند وهل شوی دی او سختې خوارۍ پرې تېرې شوي دي، ځکه مخې شینواله او ګونځېواله پیدا کړی دی. مور یې په غېږ کې نیولی وي او په چغو چغو ورسره ژاړي. په رښتیا چې دا صحنه ډېره دردونکې ده چې یوه مور خپل یو داسې ورک زوی بیا ویني چې د لیدو هېڅ تمه او امید یې نه وي ورپاتې. جاوید مومند که څه هم سیاسي مبارزه کوله او تر ډېر د نظام او ولس د آبادۍ او پرمختګ لپاره حقایق بیانول ونیول شو. سل په سله باوري یم چې حتمي د دې کوم جرم کړی و، ځکه اسلامي امارت نیولی و. که نه دا حقایق نوموړي له 3 کالو راهیسې ویل، ولې په لومړیو وختونو کې ونه نیوه؟ په هر حال اسلامي امارت حق لري چې د خپل شک له منځه وړلو لپاره هم یو څوک ونیسي او هم ترې پوښتنې ګروېږنې وکړي. باز د شکر ځای دا ده چې استاد جاوید مومند په خیر راخلاص او خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. دا د خوشحالۍ یو ډېر ښه خبر دی. له ملتیا مو نړۍ مننه، تر بیا ښې چارې.